السلام علیکم، یو ځل بیا ښه راغلاست. په دې ویډیو کې غواړم چې تاسو ته وښیم چې څنګه کولی شو زموږ سره یو PDF فایل وي چې د هغې سایز یا زیات وي یا هم څو پارټه اوسي، 4-5 پارټه اوسي. زه غواړم هغه یو پارټ څنګه کوم یو PDF ته جوړ کړم، هغه نور پارټ اوسي. یا هم ستا سره یو PDF دی چې هغه 10 یا 15 پارټه لري، د دې نه تا یو کس د تا نه یو پارټ یې وغوښته او نور وایي چې ماته 15 یا 14 نورې مه لېږه، هغه یو پارټ یې ولیږه. په داسې حال کې چې مکمل یو PDF دی خو 14 پارټه لري، ته که اوس دا یو مکمل PDF لیږي نو تا نه به هغه 14 نور پارټه هم لیږل کېږي. خو زه داسې غواړم چې یوازې همدغه یو پارټ یې ولیږم، د همدغه 14 پارټو څخه دغه یو پارټ راجلا کړم، دغه یو پارټ درته ولیږم. یعنې د یو PDF نه هغه مشخص ځای څنګه کوم PDF ته راواخلم، د همغه نه PDF جوړ کړم. یعنې همغه PDF کې مشخص پارټ همغه څنګه کوم سپیلټ کړم، یعنې بل PDF ته جوړ کړم او هغه کس ته یوازې همغه مشخص ځای ولیږم. د دې لپاره به تاسې راشئ، دلته به پلی سټور ته به راشئ، دلته به ولیکئ چې I love PDF. کله مو چې دا کلیک کړو تاسو ته به دا اپلیکیشن راشي. دا چې کله راغلو نو تاسې به دا اوپن کړئ. کله مو چې اوپن کړ نو تاسې به دلته ښکته راشئ ټولز ته. کله مو چې ټولز باندې کلیک کړو تاسې به دلته سپلیټ PDF باندې کلیک کړئ. نو تاسې به دلته هغه PDF چې غواړئ چې تاسې سپلیټ کړئ یا هم څو پارټه یا څه بخشه دي هغه غواړئ څنګه کوئ سپلیټ یې کوئ. دې لپاره به تاسې هغه خپل PDF انتخاب کړئ. زه وایم دغه PDF چې دی څو پارټه لري، زه غواړم دا سپلیټ کړم. دلته سپیلډ بای رینج دلته به څنګه کوئ، هغه کوم ځای تاسې غواړئ چې څنګه کوئ سپیلډ کوئ هغه به انتخاب کوئ. دلته پیج نمبر کوم پیج نمبر پورې زه وایم چې 8 او ټاپ پیج نمبر دا چې دی هغه مشخص کوئ. به زه وایم چې له 1 نه تر 15 پورې څنګه که ماته سپیلډ کړه، یا تر 8مې صفحې پورې دا ماته سپیلډ کړه. نو دلته څنګه کېږي، د 1 نه تر 8 صفحې پورې په داسې حال کې چې مکمل 29 صفحې وو. نو تاسې که دا وګورئ دا د 1 نه تر 8 صفحو پورې دا څنګه کړل سپیلډ کړل، یو جلا PDF یې ترې جوړ کړو. نو تاسې هم په دې طریقې باندې کولی شئ چې خپل هغه البته خپل یو PDF هم مشخص ځای څنګه کوئ تاسې سپیلډ کړئ، یا بل PDF ترې جوړ کړئ په اسانۍ سره، یا هم کټ یې کړئ PDF نو او هغه کس ته یې ولیږئ.